لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال. عزتمنو لکه څنګه چې زموږ په معاشره کې د همسایګانو د مور و پلار د ښځې د خاوند د استادانو حقوق سته، دغسې د کلام الله یعنی د قرآن کریم هم حقوق سته. پر هر مسلمان دا لازمه ده چې د قرآن حقوق ادا کړي. عزتمنو قرآن مجید د ټولو آسماني کتابونو سردار دی او قرآن مجید پر هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم نازل سوی دی چې د ټولو انبیاو سردار دی او د هغه امت دپاره راغلی دی چې د ټولو امتونو سردار دی. نو د قرآن مجید حق نه ادا کول ډیر غټ جرم دی. د قرآن مجید پر مسلمانانو 15 حق دي. اول په قرآن باندې ایمان راوړل، دویم د قرآن کریم تلاوت کول، دریم په قرآن باندې ځان پوه کول، څلورم په قرآن مجید باندې عمل کول، پنځم د قرآن تعلیمات د قرآن خبرې د نور پرې رسول. که چیرې موږ تاسې نن په معاشره کې وګورو نو د قرآن کریم دا یو حق موږ پر ځای کړی دی چې موږ یې منو، خو دا څلور حقوقو کې تقریبا ډیر مسلمانان پاتې. په قرآن کریم باندې خو هر مسلمان ایمان راوړي چې دا د الله کتاب دی، پر پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې راغلی، لیکن د قرآن مجید تلاوت نن د مسلمانانو څخه پاتې. بس ټوله په موبایلو اخته دي، په فیسبوک اخته دي. مخکې به ساعت لمانځه وروسته تلاوت کاوی، خو اوس هغه ټیم هم فیسبوک د شپې ټوله شپه په فیسبوک وي، انسان لمونځ نسي کولی نو تلاوت به چی لمانځله نسي راپورته کېدلی، شمسي چلیږي المر یې راکښېنوي. او قرآن مجید باندې خو هیڅوک هم ځان نه پوه کوي. بس دا یې اورېدلي چې دا د مولایانو کار دی. ولې دا قرآن صرف د مولایانو دپاره دی؟ دا خو د ټول امت دپاره. نن سبا مسلمانان بس یو ځای جنګ سي قرآن پر راوباسي، یو ځای رود رالی یو بل راځي قرآن پر راوباسي، یو ځای اور واسي قرآن پر راوباسي. یعنی د دنیاوي مفادو دپاره قرآن استعمالوي، خو په قرآن ځان نه پوه کوي چې ایا دا قرآن موږ ته څه وایي، الله موږ ته څه وایي. څلورم حق په قرآن باندې عمل کول. نو چې ته په قرآن پوه سې بیا به د قرآن په خبرو عمل کوې. په قرآن ته ځان نه پوه کوې، ته قرآن ترجمې ته کښېنې نه، دومره وخت نه لرې چې تی د کلي امام ته ووایست چې مولوي صاحب سهار لمانځه وروسته خو یې 10 منټه ترجمه راته کوه چې موږ په قرآن باندې پوه سو الله څه راته وایي. سهار نسي کولی، مخصن د لمانځه وروسته یې راته کوه. او بیا د قرآن تعلیمات د نورو پورې رسول. نو دا د قرآن حق دی پر مسلمانانو. کم څوک چې په دې 15 حقوقو کې کوتاهي کوي، کمی کوي، نو د قرآن مجید حق یې ولي. قیامت په ورځ به د قرآن بیا د مسلمان در ګریبان نیولی وي چې تا زما حق ولې نه کوې ادا. الله دې موږ ته دا توفیق راکړي چې موږ د قرآن مجید حق ادا